عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سلویختم مسلمان دی. څنګه چې د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ په باره کې موږ ویلیو چې هغه ته به صدیق ویلی کېده او د هغې موږ دوه وجې ذکر کړي وي چې صدیق یې ورته ولې وي. دغه رنګ دته یو لقب ملاو شوی دی، فاروق ورته ویلی کېږي، عمر فاروق دته ویلی کېږي. نو دا په خپله عمر رضی الله تعالی عنہ خپله واقعه بیان کړې ده، حدیث کې راغلی ده. سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما فرمائی وی ما یو ځل د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نه پوښتنه وکړه، وی ما ورته ویلي چې لما سمیت الفاروق، عمر خو ستا خپل نوم دی، ابو حفص دی کنیت دی، خطاب دی پلار دی، دا فاروق تا ته ولې ویلی کېږي؟ وی عمر رضی اللہ تعالی عنہ راته خپله قصه بیان کړه، راته ویلې کله چې ما ایمان راوړو نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ته مې وفرمایل ګوره د غیرتي سړي خبرې دام د غیرتي. بعثک بالحق چې تی موږ ته حق نبی را لېږلی، لنخرجن د نن نه بعد به دا عبادت را ښکاره کوو، مون به م ښکاره کوو، د کعبې نه به طوافونه م ښکاره کوو، او زه زور ګورم چې د چا په موټو کې څومره زور دی چې موږ بندوي. دې ته وایي غیرت. نو عمر ته به څنګه د الله نبي نه وایي چې عمر فی الجنه؟ دی وجه نه حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته ویلي عمر هغه انساني چې تا شیطان په لاره باندې ویني نو شیطان هم دنه لاره بدلی، په موته شیطان غالب کیږي، د عمر نه به شیطان تښتېدو. نبی علیه الصلاة والسلام ورته ویلي عمر هغه انساني لو کان بعدي نبی لکان عمر، که زمانه بعد چرته بل نبی راتلی بل نبی نه راځي تر قیامته به رانشي، او که چرته بل نبی راتلی نو لکان عمر، عمر به پیغمبر وي. داسې غیرتي انسانو. وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام ته ویلي چې نن نه بعد پټ عبادتونه ختم، چې حق دین دی راوړی، حق نبی منګ په حق نو ښکار به راښکاره کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم هم دا خبره خوښه شوه، خو بل یو صحابي ورته داسې مخکې کړې نه وه. درې زنانه دي او څلوېښت نارینه دي او یو د الله نبی دی. اوس غیرت ته ګورئ په اسلام څومره غیرت کوي. وی رسول الله صلی الله علیه وسلم چې را سره دا خبره خوښه شوله نو د دې صفا غونډۍ په دې خوا کې یو جلیل القدر صحابي سیدنا ارقم رضی الله تعالی عنہ، دا هغه کورو دار ارقم ورته وی، دار کور ته وی، ارقم د دې صحابي نوم دی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دغه کور کې ناسو صحابه دا باقی را جمع کړل. هغې کې عمر وی زموما نارینه صحابه را جمع کړل. دا دار ارقم هغه ځای دی چې په اسلام کې دا اولنۍ مدرسه ده. د نبی علیہ الصلوۃ والسلام لومبۍ مدرسه د دین د تربیت هغه د دې صحابي دا کور دی چې په دې مدرسه کې جلیل القدر د ټولو نه اوچت شخصیت امام الانبیاء محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د خپلو شاګردانو ته سبق ښودو، او شاګردان هم څه معمولي نه وو، او چې بیا د قابل استاز نه شاګرد څه زده کړي هم قابلي. نو هغې شاګردانو نه بیا جلیل القدر صحابه کرام جوړ شو، او هغه صحابه هم بیا خیانت نه دی کړی، د دغه نبي نه چې څه اورېدلي ما تا ته یې را رسولي، خو بیا خیانت او کمزوري زما او ستا ده چې ما ورته ورباندې عمل نه کوو.
خیانت او کمزوري زما او ستا ده چې ما تا ته د قرآن او سنت خبره بیان شي ما ته د هغې په مقابل کې د بل چالو او دا پرېږدو دا زما او ستا لویه کمزوري ده الله دې دا زموږ نه وباسي پوره د قرآن او سنت تابعدار جوړېدل پکار دي الله نبی چې کوم دین راوړی او صحابه او را رسولی دا منل پکار دي او دا فرض او لازم دي د دین علاوه بله خبره منل په موته نشته به هر حال عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي نبی علیہ الصلوۃ والسلام دار ارقم کی دا فیصله وکړه چې 2 صفونه به جوړ کړي په دې یو صف کې سیدنا حمزه رضی الله تعالی عنہ امیر کو هغه ولا مشر کو او ملګری ورسره او په دې دویم صف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم دی زیم ورسو نور ملګری او د دار ارقم نه راووتلو را روان شو او وزي بیت الله شریف ته ځکه هغه ورته ویلي چې دا دعوت چې کوم دی دا به راښکاره کوو نن به په بیت الله کې مونځ کوو که هر څه کیږي به زه به مقابله کوم دې ته هغه دیني غیرت وایي کله چې در کې دا غیرت پیدا شو والله که به د چا نه سترګه وسوځي دا د الله سره د الله په دین یو غیرت یو مینه محبت دا چې د چا زړه کې راشي بیا وایي که دا سر مې پکې کټ کېږي اوم زه به دا دین بیانوم د چا پروا به نه کوم دوی را روان شو او د تاریخ کتابونو ذکر کړي دي و چې کله دوی را روانو د صحابه کرامو د دې قدمونو نه دا دوړه داسې پورته کېدله لکه کله چې دا جرندګړی دا وړه کوي که نه او دا دوړه ته راپورته کېږي داسې د دې خپو نه دا دوړه راپورته کېده دې کې اشاره ده ته دومره په جذبه او په رعب کې روانو په کافرانو مشرکانو باندې دومره رعب اچو دا نو سس نه کېدل یریدل نه ښه په جذبه کې روان دي چې هر څه کېږي به خو نن به دا کار کوو نو کله چې دوی ورسېدل مسجد حرام ته لاړو نو هلته مشرکین ناسو دا خو هغوی د ناستې ځای و دا ځای خو چاته نه پرېښودو چې ناسو نو عمر رضی الله تعالی عنہ فرمایي و مشرکین مکه چې کله حمزه رضی الله تعالی عنہ ولیدو هغه ته داسې وکتل او د بل صف کې زه ولیدمه نو شنې خولې په راماتې شوې ځکه دا دواړه هم د هغوی د ډلې نه راغلي مسلمانان شوي او مشرکین مکه و چې به ډېر غیرت کو او ځان به باتوران ګڼل په دې دواړو باندې به ګڼل او هغه ته الله مسلمانان کړو نو په دغه وخت کې بیا دوی هلته تلي دي منځونه وغیره هم کړي دغه وخت نه پس به منځ راښکاره شو نو عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ ته ویل چې په دغه وخت کې ما ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا لقب راکړه چې فاروق هغه ته تپوس کړو چې عمر ته ته فاروق ولې ویلې کی وی نبی علیہ الصلوۃ والسلام راته ویل چې عمر ته هغه انساني چې الله رب العالمین ستا د وجنه د حق او د باطل په منځ کې فرق نن راښکاره کړ